د دې ضلع والي او بالخصوص د پیپري ډېر غیرتمنو پښتنو مشرانو او ځوانانو ستاسو د ټولو په اجازه عزیزانو دا د نن مظاهره تاسو ته معلومه ده چې بله شپه دلته په پیپري کې د شپې پر 3 بجې نامعلوم خلک راغلي دي پر کور باندې نه د عزت خیال نه زموږ د سرپورسرو د عزت خیال زموږ ځوانان 4 وړي بیا تر پرونده پورې دا معلومه نه ده چې دا 4 ځوانان چا وړي دي په کوم جرم کې وړي دي او چیرې دي دا سلسله دا د ننه نه ده دا سلسله چې کراچي کې موږ پښتانه افغانان د هغه اپریشنو څخه چې زموږ پر وطن باندې دهشتګردي ترهګري دا بل چا ترپلې وه هغه دهشتګردۍ څخه موږ په تکلیف موږ خپل وطن خپل کور خپل کلی راته سور وورسو هغه موږ پرېښول رالو په کراچي کې مزدورۍ شروع کې د مجبورۍ دلته راغلي یو داسې نه دی چې زموږ وطنو کې روزګار نشته داسې نه دی چې زموږ وطنونه ښایست نه لري که زه دا خبره وکړم چې دا کراچي کې چې زموږ پښتانه په دا پیپري دا ګلشن عابد دا هلته ورسمه چر کالونۍ او کواري کالونۍ او ګیدړ کالونۍ دا د ځناورو نومونه چمتو ایښي دي پر دا کومو آبادۍ باندې په دا کې نه ګیس نه بجلي نه اوبه نه روډونه نه امن نه سکول نه اسپتال یو شی نشته او کوم وطن مو پرېښی دی تا وزیرستان پرېښی دی تا سوات پرېښی دی تا کوټه پرېښې ده چې د هغه وطن یوه شپه په 1 کروڑ روپۍ څوک نشي ورکولی په دې مچورو کې په دې ګنده آبادیانو کې ما او تا د مجبورۍ ګزاره کوو بیا مو هم څه نه دي ویلي دا ګیله بیا هم نه کوو چې هغه وطن ولې رانه پاته سو وس نه لرو مګر دلته په دې آبادیانو کې و دا ریړۍ و دا رکشه چې چلې دا ټیکسي چې چلې دا سبزي دا نسوار چې خرڅې و دې ته دې هم نه پرېږدي دننه څه څو عمر مخکې پر دا ضلع باندې پر تا باندې یو SSP قاتل راوانور پر تا باندې مسلطه سوی و 15 کاله مسلسل د تا یې روپۍ وړلې ستا په درزنو ځوانان صرف تش په دې نامه باندې شهیدان سو چې ده به په کروړو روپۍ غوښتې تا سره به نه وې ده به دالته په دا آبادیانو کې په سوراپوټ کې وویشتل او الزام به یې څه ولګاوی ول دا د حکیم الله مسعود ډراور و دا د حکیم الله مسعود کمانډر و دا د بل طالب کمانډر و صرف پر دا نامه باندې ستا په سلګونو انسانان شهیدان او ما او تا دومره بېوسه وو دومره مظلومه وو چې خپل ځوان خپل بچی به مې د ایدي سینټر نه په 15-16 لکه روپۍ پټې پیسې ورکړې خپل ځوان به مو د ایدي سینټر نه راوایستي چا جنازه نه شوه کولی دلته د خپل ځوان چا فاتحه نه شوه کولی پټ به مو ښخ کړو فاتحه ماتحه نه وه داسې ژوند ما او تا تېر کړي ولې داسې زندګي وه ځکه وه چې د اواز د پورته کېدو سړی نه و د ظالم په مخ کې د درېدو ځوانان نه وو ټول یې لیدلي وو
شهید سو او د ګډې وینې په برکت ځوانان راپورته سو یو نوی شی یو نوی اتفاق یو تحریک د پښتنو منځته راغی بیا دا تحریک په ټول لارو برابر افغانانو کې په ټوله دنیا کې داسې راپورته سو چې هر ځوان ته دا منظور پښتون ژبه ورکړه سترګې ورکړي شعور یې ورکړي عقل یې ورکړي د بل شي دپاره دا تحریک نه دی راپورته سوی الیکشن نه کوي ووټ نه غواړي پیسې نه غواړي وزارتونه نه غواړي صرف یوه خبره کوي وایي پښتون ته ژوندون غواړو او عزیزانو تاسو په کراچي کې ولیدل چې د کومه ورځې څخه دا ځوانان یا دا تحریک پیدا سوی دي په کلمه ووایه په قسم ووایه په ژوند کې مې فرق راغلی دی که مې نه دی راغلی په ایمان وایه اوس خبره دا ده دا ځوانانو نو کوم اسمان ونړاوه هېڅ یې نه دي کړي صرف اتفاق وشو ختم سویا خبرې چې دا مسیح دی دا وزیر دی دا کاکړ دی دا افریدی دی دا خبرې ختم سوې یو پښتون موږ جوړ سو او یو واره بیا چې راوانور هلته مریض و اوس بیا پولیس راولاړېږي د شپې پر کورو باندې چاپې وهي دا خبرې دا کیسې په اتیاپیون کې هم روانې دي دا په سورابګوټ کې هم روانې دي دا ستا په علاقه کې هم روانې دي بل هېڅ کار نشته خبره څه کوي دي اوس خالي تاسو ګوري بیا د دوی خزانې هسې تاسو په خبر یاست پاکستان خزانه خالي سوې مذاق نه کوو حقیقت دی ټولې دنیا ته یې وویل چې په سود روپۍ راکړي خلک یې په سود قرضه نه ورکوي ټول پاکستان ګروي سو د قید اعظم بابا مزار هی زموږ سپین نیکه دا خلک وایي دغه مزار یې لا ور ولیکئ ګروي یې کړي ایرپورټونه مځکې ټول پاکستان ګروي سو پیسې نشته اوس د سند پولیس څه کوي هغه راوانور چې به ویل ول پښتانه زما دپاره یو ټي ایم کارډ دی چې زما پیسې په کار شي د پښتانه بچی راولم ورته ووایم چې 100 لکه روپۍ راکړه کینې وزنم دي اوس دوی بیا دا پولیس یو واره بیا هغه د راوانور چلونه کوي موږ ډېر واضح ورته وایو ډېر په جذباتو کې نه وایو سپی په مرسته وایي چې ولس موږ تر شا ولاړ دی سن لو سندھ کے صوبائی گورنمنٹ سن لو ہم جذبات میں یہ باتیں نہیں کہتے یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے ایک دفعہ پھر کافر روانور کے باقیہ ان کی جو جراثیم بچا پڑا ہے سندھ پولیس میں ان لوگوں نے ایک دفعہ پھر مظلوم اور بے گناہ پشتنوں کے خلاف وہ راوانور والے بندے شروع کیے ہیں رات کے تاریکی میں 3 بجے ہمارے گھر ہمارے چادر ہمارے چار دیواری کو پامالی کرتے ہوئے ہمارے گھروں میں گھستے ہو ہماری نہ ماں بہن کی عزت کی پرواہ کرتے ہو نہ ہمارے بچوں کے نہ ہمارے بزرگوں کے رات کی تاریکی میں پشتون جوانوں کو اٹھاتے ہو پھر فون کرتے ہو کہ 3 لاکھ لاؤ 5 لاکھ لاؤ ورنہ آپ کے پیچھے چرس یا تیری کے طالبان فٹ کرائیں گے یا پسٹل رکھیں گے سن لو ڈی آئی جی سندھ گورنمنٹ ہم نے پہلے بھی بتایا دم کی سمجھتے ہو دم کی سمجھ لو جو بھی سمجھتے ہو سمجھ لو یہ ڈرامے اب پشتون جوان اٹھ چکے ہیں بیدار ہو چکے ہیں صاف بتاتے ہیں یہ ڈرامے چلنے نہیں دیں گے اگر ہمارا کوئی پشتون جوان کسی غیر قانونی غیر آئینی کام میں ملوث ہے FIR دکھا کر کے پیش کرو عدالت کے سامنے اگر وہ مجرم ہے اس کی سزا قانون میں 1 سال بنتی ہے 1 سال ہمارے طرف سے لکھو 2 سال کے لیے اندر کر دو
مگر یہ کاروبار چلنے نہیں دیں گے. ہر تھانے کے سامنے پھر دھرنا ہوگا. صاحب بتاتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ پولیس کن کاموں میں ملوث ہے. آج کل کراچی میں جو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، جو چرس بک رہا ہے، جو شراب بک رہا ہے، یہ سب پولیس کے سرپرستی میں ہو رہا ہے. سب اکثر ہم نام نہیں لینے، اگر یہ فریض کلب کے سامنے بتاتے ہیں آج سے 1 ہفتہ پہلے ہم نے پولیس ڈکیت کو گرفتار کیا. ہمارے دفتر میں معافی مانگنے آئے تھے، جو پیسہ لوٹا وہ بھی لے آیا ہے. تصویر ہمارے ساتھ پڑی ہے، اگر کسی کو چاہیے میں دکھاتا ہوں. پولیس وردی میں لوگوں کو لوٹ رہے. ہم بار بار بتاتے ہیں کہ ان کاموں سے باز آ جائیں، ورنہ یہ راستہ جو اندرونی سندھ سے آ رہا ہے، اس پہ بھی پی ٹی ایم کا اسٹریٹ پاور ہے، یہ بھی جام کر سکتے ہیں، سپراوے بھی جام کر سکتے ہیں، اور بلوچستان سے جو روڈ آ رہا ہے وہ بھی جام کر سکتے ہیں. اب یہ جو 4 بندے اٹھائے تھے، 3 بندے رات کو واپس آئے کہ یہ چوتھا بندہ مجھے فون کیا لوگوں نے، انکوائری شروع ہے، چوتھا بندہ بھی آ جائے گا. ہمیں معلوم ہے لازمی آئے گا. کیسے نہیں آئے گا؟ اب ایک بندہ اور، یہ مصطفیٰ کا بھتیجا ہے، زیر الولد تاجالی، آج 7 وادی میں بالکل غائب. بابا یہ عدالت، یہ وکیل، یہ جج، یہ تانا، یہ پولیس کس لیے ہے؟ اگر مجرم ہے پھر وہی بات دہرانا چاہتا ہوں، اگر مجرم ہے عدالت میں پیش کرو، عدالت میں پیش کرو اس کو. جرم کیا ہے اندر کرو. مگر یہ رات کی تاریکی میں پھر ہمارے جوانوں کے مائیں بہنیں وہ پھر روتی رہیں گی کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی کس جرم میں، کس نے کہاں پہ رکھا ہے. یہ نہیں، یہ سسٹم اب نہیں چلے گا. صاحب بتاتے ہیں بالکل یہ سسٹم ہم چلنے نہیں دیں گے. اور ہم واضح بتانا چاہتے ہیں کہ پی ٹی ایم ان جوانوں نے قسم قرآن پہ ہاتھ رکھ کر منظور پشتون کے ساتھ حلف لیا ہے کہ ہر ظلم کے خلاف. یہ ہم واضح بتانا چاہتے ہیں، خالی پولیس نہیں. اگر رینجر ظلم کر رہا تھا تو ان کے کوارٹر کے سامنے ہمارے جوان دھرنا دیں گے. اگر فوج کر رہا تھا، اگر جج کر رہا تھا، ہمیں پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. ظالم ہوتا ہے چاہے کوئی بھی ہو. پھر ہم نے قسم اٹھائی ہے ان کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑا رہے گا. تو ہم آخر میں ایک دفعہ پھر وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ سندھ درخواست کرتے ہیں کہ کیوں آپ نے تو 28 دن پہلے کراچی میں یہ زمین بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم ایک جمہوری پارٹی سمجھتے ہیں، شہیدوں کی پارٹی سمجھتے ہیں، اور حقیقت میں تاریخ میں ہر وقت امریت کے خلاف، جمہوریت کے حق میں اس پارٹی کے لیڈروں نے قربانیاں دی ہے، جیلیں کاٹی ہے. پتہ نہیں اب ان پہ کیا ہو گیا. یہی انسانوں کے حقوق کی علمبردار پارٹی کی آج سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں یہ پارٹی کر رہی ہے. پولیس آپ کے اندر ہے. عزیزانو یو خبر درته کوو، دلته به د مختلف فکر خلک ناست. پی ټی ایم د یوې سیاسي پارټۍ خلاف نه دی. د هر مشر، د هر چا د جنډۍ، د هر چا د پارټۍ قدر کوي، یو خاص وکیل ته کوي. دا نه درته وایي چې پارټیانې پرېږدي، ولې کوي هر چا له چې ووټ ورکوئ، مګر د خپلې پارټۍ نه یو پوښتنه کوئ چې زه ووټ تاله درکوم، وزیر تا جوړوم، پنډونه ته وړې، په ګاډیانو کې ته سپورې، مګر چې کومه ورځ پر ما باندې ظلم کېږي، پر ما زیاتوب کېږي، هغه ورځ بیا ته ورکې. دا د خپلو پارټیانو نه پوښتنه وکړي. او هغه پښتانه چې په پاکستان پیپلز پارټۍ کې پکښې دي، د هغو زیاته ذمه واري جوړېږي. پکار دی چې د خپل
پاکستان پیپلز پارټي د مشرانو پوښتنه وکړي چې موږ پښتانه ستاسو په پارټۍ کې پکې یو په دې سیمه کې ستاسو د پارټۍ ګورنمنټ دی بیا ولې زموږ پښتانه دلته بې عزته کېږي ولې تظلیم کېږي موږ چاله ولاړ شو دا پښتانه چاله ولاړ شي خو وزیراعلی به ځي یو وزیر ته به ځي هغه خو ستا د پارټۍ خلک نو عزیزانو یوه خبره درته کوو هېڅوک مو نشي خلاصولی دلته به سرمایهداره ناست یاست پیسې مې نشي خلاصولی بعضې سړی به وایي چې زما یو میجر شناخته دی کرنل مې شناخته دی اس اس پي مې شناخته دی هېڅوک دې نشي خلاصولی صرف د خپل ولس د خپل اتفاق به دې خلاصوي خواست درته کوو نن پر دوی باندې غم دی نن دوی سره ظلم کېږي موږ د سوراب ګوټه د راغلي که سبا پر سوراب ګوټ باندې ظلم و ستاسو بیا فرض جوړېږي حق به جوړېږي چې راځئ راځئ به که به نه راځئ او دلته اسف خان ولد نور محمد شاه افریدی دی دا هغه دوی چې تاریخ باندې ورک دی تر اوسه پورې هېڅ معلومات نشته یعنې موږ چې بیان کړو ګردې هغه زړې ډرامې دي د دې خلاف به ته راپورته کېږې اخري خبره درته کوم د لمانځه وخت دی موږ پښتانه هغه یې په تبلیغ کې هم تر هر چا ډېر ځو چې مازې الله اکبر وشي دی روټۍ هم پرېږدي هر کار پرېږدي منډې وهي جومات ورسه د عالم نه پوښتنه وکړه ناست به یې عالمان طالبان به ناست دي د دې سجده معنا څه ده دا کلمه چې تا ویلې ده د دې معنا څه ده کلمه صرف دا معنا نه ده مفتي صاحب ناست دی چې بس الله پاک هېڅوک شریک نه لري الله پاک یوازې دی او محمد صلی الله علیه و وسلم د آخري پیغمبر دی نه د کلمې معنا دا ده چې زه به دا ژوند د الله د حکم او د نبي صلی الله علیه و وسلم پر طریقه تېروم د الله حکم څه دی د نبي صلی الله علیه و وسلم طریقه څه ده خالي ږیره نه ده خالي لمونځ نه دی الله پاک فرمایي چې په دنیا کې تر ټولو افضل ترین جهاد دا دی چې د وخت ظالم حکمران ته سپینه او صفا خبره وکړي اوس نو د تاسو ته پوښتنه کوم قسم واخلئ تاسو ته دا ټیم معلوم نه دی چې ظالم څوک دی په پاکستان څوک ظلم کوي نو خبره دا ده دا ویره وباسئ چې زما کاروبار دی او رینجرز راځي کاروبار مې راخرابوي بې عزته کوي مې او وزني مې کلمه دې ویلې ده امن کو بالله دې ویلې ده ایمان دې راوړی دی دا درې سره خبرې الله پاک په قرآن مجید کې فرمایي اوله خبره چې د ژوند او د مرګ مالک زه یم دویمه خبره وای د عزت او د بې عزتۍ ورکوونکی مالک زه یم درېیمه خبره وای د رزق مالک زه یم نو که د رینجرز نه په کاروبار بیریږې بیا دې نه ملا ماته شه بیا نو دې ایمان کمزوری دي کلمه دې په دروغ ویلې که پر سر بیریږې پر کاروبار بیریږې د دې هر څه ذمهواري د الله پاک سپینه او صفا خبره به کوو د چیش نه بیریږې ستا زوی ستا ځوان ورور په ورته کې خلک د راځي تور مخې نیولی دی توران زما زامن نه ستا د خور د عزت خیال ساتي نه ستا د پردې خیال ساتي ستا په کور در ننوځي او ته بیا هم یېرېږې او غږ هم نه کوې اواز هم نه پورته کوې وایي بیا مې بې عزته کوي اوس نو یوه خبره درته کوم دا که د دې مسیده سره یو وزیر داسې چل وکړي خو قسم په قرآن کې علي وزیر را پرېږدي حلالوي که د یو کوټې والا سره یو افریدی داسې چل وکړي بیا خو زموږ برداشت ختم شي بیا خو خانداني دښمنیانې شروع کوي بیا خو حلالوې مګر دلته دا تور زما زوی ته بیا زموږ ایمان خطا شي صفا خبره کوو موږ پی ټي ایم دا یې نن د دوی سره پر دا سټیج واده کوو را سره ملګري سئ د ظلم په خلاف د خپل د دا مظلوم کام په حمایت کې موږ پرېږده پاڼې پرېږده اپایا پرېږده ګولۍ پرېږده رینجرز پرېږده پوچ پرېږده هر څه چې وو اول به دا د سرې خولۍ والا ورته ولاړ
خو ستاسو دا حق دی ستاسو دا حق دی چې د موږ سره په دې کراچي کې دا پښتانه دا سرمایه‌داره دا کاروباریان دا ټول ځوانان دا دي ناست دي دا د دې کار په خاطر څوک رکشه چلوي څوک د ډمپرې ډېر روان دي څوک دلته نسوار خرڅوي د دا باوجوده خپل بچان خپل کور خپل کاروبار هر څه یې پرېښي دي د دې کار په خاطر راوتلي دي په هر میدان په هره تاړه په هر عدالت کې دوی ولاړ نو دوی ته م خواست کوو چې زموږ د فیریک به په دې کراچي کې هره مرسته کوئ هم به د پیسو مرسته راسره کوئ هم به جلسو له راځئ هم به مظاهرو له راځئ راځئ که به نه راځئ په ایمان به وایاست که موږ غلط یو په ایمان راته اوس هغه کاکا دې راته ووایي چې دا خبره م غلطه ده د پښتو د رواجه وتلې ده د اسلام نه غلطه ده هغه کاکا دې راته ووایي دغه عجیبنو کاکا ناست دی راته ولې وایي چې خبره م غلطه ده موږ کلمه وایو او بیا ولکه وکړو هغه کار مګر که موږ پر حق یو که د کار په خاطر لګیا یو بیا پر دوی فرض جوړېږي لکه دا اوس چې لمانځه ته ځو دغسې فرض دې جوړېږي چې د دې خپلو کونډو یتیمانو مظلومانو په خاطر به درېږو به که نه درېږو اوس یو دوې نارې کوم ښه په زوره بیا جواب راکوئ او پر مخ باندې بیا درته وایم که چیرې